آفیشل چینل او زم تاسو رو مختار ساګر ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې څو وخت مخکې د ضلع شانګلې ملخیل کوټکي په بازار کې د روډ د بندش په وجه باندې د ملخیل کوټکي چې کوم د ګاډو ډیروران دي او بازار چې کوم دکانداران دي او عام خلک چې کوم دي هغه یو احتجاج ریکارډ کو چې دا غي ویډیو مونږه وکړه او په خپل چینل په ام اس آفیشل چینل باندې اوچلوله نو هغې په نتیجه باندې چې کوم ویډیو زموږ اوچلې ده هغه اے سی صاحب په هغې باندې فوري ایکشن واغستو او اے سی صاحب چې کوم دی نو هغه لږ وخت وروستو د ملخیل کوټکي دوره وکړه د روډ د صفایي دپاره یو ټیکټر عمره ورلیږلو چې اوس د روډ په صفایي باندې کار شروع دی او ټیکټر کار کوي باقاعده باندې نو موږ د اے سی صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې هغو زموږ په رپورټ باندې دونه ایکشن واغستو نو په دې حوالې سره د ګاډو ډیروران او د بازار دکانداران څه دا رنګې وایي مخکې موږ لږ احتجاج وکړو د ټیکټر په باره کې چې ټیکټر نه راته روډ بند و او بیا یو ګنټه مخکې بیا هغه اے سی صاحب ته ورسېده دا مختار ساګر صاحب ویډیو وچلوله نو بیا ټیکټر راغی اوس موږ د اے سی صاحب نه ډېر خوشحاله یو چې ټیکټر راغی او روډ یې کولاو زمونږ په ملخیل کوټکي روډ چې دا بند او لږ ساعت مخکې جنرال مختار ساګر راغی او دلته کې کسانو احتجاج وکړو او د احتجاج جنرال هغه مختار ساګر جنرال هغه په خپل چینل باندې وچلو او هغه جن ای سی صاحب ته ورسېد ای سی صاحب چې هغه راغی او زمونږ د روډ او د صفایي کار چې نو فلحال شروع شو موږ په دې وجه د ای سی صاحب هم شکریه ادا کوو او د مختار ساګر هم شکریه ادا کوو چې هغه د خپل چینل باندې دا شیر کاوه خلکو ته دا ورسېد موږ احتجاج وکړو ټول بازار خلکو او مختار ساګر راغی او د هغه ویډیو وکړه او په خپل چینل یې وچلوله په هغې باندې ای سی صاحب ایکشن واغست فورن طور او زمونږ بازار دپاره ګاډی راولېږه او موږ د ای سی صاحب هم ډېر شکریه ادا کوو او د ساګر هم ډېره شکریه ادا کوو چې هغه مطلب دی زمونږ دغه مخې ته ورسوله او زموږ کار روان شو د بازار صفایي شروع کتونکو تاسو د ملخیل کوټکي د بازار د ډیرورانو خبرې هم واورېدې د دکاندارانو خبرې هم واورېدې چې هغو د اے سی صاحب ډېره شکریا ادا کړه نو ګرانو کتونکو دغه شانې سپورټ موږ نه راکوئ چې تاسو زموږ پروګرامونه دونه ګورئ او مخې ته شیر کوئ لایک کوئ نو د هغې باندې به ایکشن خامخا اخیستی کېږي نو موږ هم د اے سی صاحب شکریا ادا کوو او دکاندارانو هم د هغو شکریا ادا کړه نو دا زموږ نننی پروګرام تر بل پروګرام پورې خپل قربان مختار ساګر له ورکوي اجازت د لوی الله په امان